منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د خلفای راشدینو د سیرت د درسونو په سلسله لړۍ کې موږ د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې تقریبا مهم شیان چې هغه ولوستل، او د دې نه مخکې درس کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه درې شیان خاص ولوستل چې د حضرت عمر فاروق د نظر تایید قرآن عظیم شان کې شوی دی. هم ټول شیان ولوستل، هغه ځای کې بیا هم د صحیح احادیثو په رڼا کې د حضرت عمر فاروق رضی الله مناقب، فضایل او مقام مرتبه تشریح کړه. او په آخري دریمه برخه کې بیا د حضرت عمر رضی الله عنه ځینې مهم خصوصیات په زندګۍ کې ژوند کې هغه بیان کړه. د اوس درس کې انشاءالله موږ نن دا بیانو چې حضرت عمر رضی الله عنه من حیث خلیفه راشد، د راشد خلیفه په حیث باندې څه امور، څه داسې شیان چې هغه په اصطلاح سره په د حکومت په چلولو کې ډېر رول لري، هغه کارونه یې کړي. هغې باره کې انشاءالله موږ نننی درس په دې باره کې چې داسې کارونه چې ضرور و د امت د خلکو دپاره، او خصوصا په هغه وخت کې، نو هغې په باره کې د خپل کوم هغه چې د هغه موږ د موثقو کتابونو په روایت باندې هغه راخیستي دي چې حضرت عمر په خپل وخت کې کوم داسې کارونه چې هغه ضرور و هغه یې کړي من حیث راشد خلیفه. ځکه موږ دپاره د خلفای راشدینو سنت او طریقه چې ده، دا موږ دپاره من حیث دلیل، خصوصا په انتظامی امور کې، دولتي او هغه امور کې پکارېږي. نو موږ یو څو شیان د نمونې په شکل باندې وایو، او که وخت و به د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فقهي اجتهادات چې په فقهي مسایلو کوم اجتهادات کړي هغه ته هم اشاره وکړو. او که بیا وخت هغه را سره وکړو انشاءالله اولیات عمري د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څخه خاص کارونه هم یو څه هغه شته، ته به انشاءالله اشاره وکړو. اول خبره دا ده چې وایي چې حضرت عمر فاروق د خپل په زمانه کې، د خلافت په زمانه کې داسې یو کار وشو چې یو چا سرکاري مهر ټاپه چې موږ ورته وایو چې ټاپه لګوي، دا یې جعلي جوړ کړی. دا یو ډېر مهمه مسله ده موږ تاسو په دې دولتي کارونو کې، یو چا جعلي مهر جوړ کړي او جعلي ټاپه یې جوړه کړه، بیا په دې جعلي ټاپه باندې د بیت المال له پیسې او شیان وایستل.
چې کله وستل بس دا خبره حضرت عمر فاروق ته ورسېدله چې داسې یو سړی داسې کار کړی دی، جعلي مهر او جعلي ټاپۍ جوړ کړی او د بیت المال نه په هغې باندې لکه دا اوس بالکل دا شی اوس ته بیخي ډېر زیات جوړېږي، یو نه په زرګونو باندې اسناد، تعلیمي اسناد، غیر تعلیمي اسناد، دا ټول شیان په زرګونو جوړېږي او خلک یې کوي. او هغه څوک چې چارواکي په دې کار کې شریک دي، که شریک نه وي دا کار چا نه شو کولی، خو هغه هم ورسره څه برخه هغوی پکې اخلي او څه لاندې خلک اخلي. دا کاروبار ډېر هغه ګرځېدلی، حتی ډېر زیاتې پیسې اخلي خلکو ته، جعلي شهادتنامې، جعلي اسناد، جعلي مکتوبونه او دا شیان جوړوي، بس خپل کار پې کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا مقدمه او دا مسله ورته وړاندې شوه، نو هغه دوه جزاګانې دې سړي ته تعین کړې. اوله جزا یې دا شوه چې 100 دورې وهلو ابې بندي کې دا سړی، دا خو جرم دی، دا خو ډېره سخت خطرناکه مسله ده. ګوره دا داسې عادي خبره نه ده. نو 100 دورې او قید بندیم کې. بیا وروسته څه خبره ده شوله چې چا د هغه سپارش وکړي، هغه وکړي چې دا سړی دا خوشي شي، نو چې بیا یې سپارش چا وکړي نو 100 دورې بیا ووهلو، 100 دورې. او بیا دریم ځل بیا چا سپارش وکړي پرتنه وکړه چې دا سړی که خلاص شي، نو دا پرې 100 دورې مو وهلو، دا پرې د وطن نه پسې وشړلو بیخي. نو هغه څوک چې جعلي مهر جوړوي، جعلي ټاپه جوړوي او په هغې باندې بیا کارونه کوي، د هغه دپاره د حضرت عمر فاروق د خوا نه یو ځل 100 دورې قید، بیا چې چا سپارش وکړي 100 دورې بیا ورکړي، دریم ځل بیا چا سپارش ترې وکړه بیا 100 دورې ورکړي، بیا د وطن نه پسې وشړلو. ځکه دا حکومتي کارونو کې که داسې شی وشي، دې باندې به ډېر سخت خطرناک هغه راځي. دا یو خبره حضرت عمر صاحب په خپل هغې کړې وه چې کوفې د بیت المال نه یو چا غلا وکړله، حضرت عمر ته دا فیصله راغله. نو اصل خبره داسې ده چې که د بیت المال کې چې کوم بیت المال دی، په دې بیت المال کې ټولو مسلمانانو نه حصه او برخه وي. کوم مال کې مخکې د فقه کې دا تېر شوي، کوم مال کې چې سړي برخه وي، که چېرته د هغې نه غلا وکړه، غلا کې دې باندې حد نه نافظېږي، حد پرې نه نافظېږي، البته جزا ورکولی کېږي، خو هغه نشته پکې، حد نشته. ځکه غله خو چې کله غلا وکړي نو لاس یې قطع کېږي، یا نور مسایل هم ورسره بیا به نور هم وي. خو غلا په صورت کې چې د 10 درهم نه زیات غلا چا وکړه نو د هغه باید لاس قطع شي، دا دې ته ویل کېږي حد. اوس چې بیت المال نه چا غلا وکړه، بیت المال چون د ټولو مسلمانانو شریک دی، نو دې سړي هم پکې برخه شته. چې برخه شته نو داسې شي کې چې برخه یې په هغې باندې حد نه جاري کېږي. نو ځکه حضرت عمر رضی الله عنه په دې کې تعامل وکړي، بیا هغه ته سزا ورکړه، دورو باندې وهلو، ځکه دا غلا اصلا غلط کار دی، نو حد پې جاري کېدلی نه شي. نو دا دویم خبره وه. درېیمه خبره په 18 کال کې د هجرت په 18 کال کې د حضرت عمر صاحب د خلافت وخت یو 2 غلامانو غلا وکړه، یو اوښ یې پټه کړه، حلال یې کړه، ویې خوړله. بیا وروسته اقرار هم وکړه چې موږ دا کار کړی دی. خو حضرت عمر صاحب چې کله تحقیق کول ورته ویل چې موږ ډېر زیات مجبور وو، موږ د مجبوریت نه دا کار کړی، هلته قحطي وه او بیخي مشکلات وو، نو موږ دا کار کړی، دا کار هم کړی دی، خو دغه مجبوریت باندې کړی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا دواړه کسانو ته د حد سزا ورنه کړه، سزا یې ورکړه، نور یې هغه کړه، خو حد یې پرې جاري نه کړه چې لاس دې نه غوڅ کړي. بیا هغه خاوند یې راوغوښتو، مالک یې چې څوک دی، غلامان چې د چا مزدورانو، هغه یې راوغوښت، هغه ته یې ورته وویل چې دې سړي چې کوم یو اوښ یې پټه کړې دی خلکو، دې ته به ته 2 چند هغه ورکړې، تاوان ورکړو. په بادار باندې دا تاوان واچو، 400 په هغې وخت کې اوښه کې ده، نو 800 روپۍ په هغه باندې جریمه کړي، دا ورکړه. ځکه دا خلک تا مجبوره پرې کړي، دا غلامان تا باید د ډوډۍ او د شیانو تنظام تا ورته کړی، چې نه دې کړی، دا وږي دي، نو چاره یې څه وه، غلا یې کړې ده. نو هغه یې خوش کړه، سزا یې ورکړه نوره چې بیا داسې کار ونه کړي دوباره. خو حد یې پرې جاري نه کړه، ځکه دلته د قحطۍ او د هغه په وخت کې حد نه جاري کېږي. حضرت عمر تقریبا په هغې کال باندې حدود معطل کړه، ځکه چې دلته حالات خلک مجبور وو. نو دا بل هغه شوله. بل د حضرت عمر په وخت کې یو لیونۍ ښځه چا راوستله چې هغې زنا شوې وه تېنه. نو حضرت عمر رضی الله د خلکو سره مشوره وکړه، هغه ویل چې زنا شوې، زنا خو بس یا بس که هغه یې 100 هغه که محسنه یعنې واده شوي نو رجم دی، نو هغه به اصطلاح سره رجم هغه یې کړه، ځکه مېړوښې وه هغه ښځه. نو په دې وخت کې دوی چې کله دا ښځه رجم ته بیوله، نو حضرت علي کرم الله په مخه ورته ویل څه خبره وه چې دا شته، ویل یې بېرته یې بوځئ واپس. بېرته راغی حضرت عمر صاحب ته ورته ویل چې ګوره تا دا حدیث نه دی اورېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 3 کسانو نه قلم پورته شوی دی، یو ویده
او یو ماشوم او یو لیونی چې دا خو لیونی د لیونی باندې تاسو څنګه هغه کوي نو بس هغه دی هغه خلاص کړ ځکه بیچاره لیونی خپل هغه بیچاره خپل څه پیدا نو بس دا شی وو چې دلته قانون چې کوم راغی نو قانون معتبر باندې و چې هلته دا لیونی او ویده او ماشوم چې کوم یو دی دا معافي دي د سوشانو نه په دې خاطر حضرت علي صاحب دا کړل یو بل خبره ورته راغله حضرت علي صاحب ته چې دغه په وخت کې یو ذمي د یو مسلمان ښځې سره بالجبر زنا وکړه یعنی په جبر باندې په زور باندې زنا واقع شوه ذمي چې کوم یو کافر غیر مسلمان د مسلمانانو په منطقه کې اوسېږي هغې ته ذمي ویل کېږي هغه یو مسلمان ښځې سره په زور باندې زنا وکړه چې زنا وکړه حضرت عمر د هغه فیصله وکړه چې دا دې بس هغه شي اعدام شي هغې وجه دا وه چې هغه کومه معاهده چې شوې وه د معاهدې په وجه باندې چې ذمیانو ته کوم تعهد ورکړی شوی دی د هغه معاهدې په خاطر د پانسي کې کنې دی باید هغه شوی وي یا رجم شوی وي یا دورې ویل شوی خو چون د معاهدې پاسداري نه وکړې په دې خاطر باندې دا کار به وکړي د زنا بجبر بله مسله د هغه شوه چې یو ښځې سره چا زنا کړې وه نو هغه ښځه چې کله راوستله هغې ورته ویلي چې اصلي خبره دا وه چې زه ویده وم او په ویده توب کې یو سړی راغی او ما سره داسې هغه وکړه نو زه خو ملامت نه یم بیا دې باندې حد جاري نه کړه پرېښوله ځکه چې دا خو طبیعي خبره ده چې دې باندې نه کېږي ځکه دا زنا بجبر ده نو چا چې زنا بجبر وشوه څوک چې په جبر سره د هغه سره هغه شوی دی نو په هغې صورت کې په هغه باندې حد نه جاري کېږي سزا نشته دی او بله مسله ورته راغله چې یو ښځه ونیول شوله یو سړی ونیول شولو په هغه باندې په زنا هغه باندې او هغه نه پوښتنه وکړه چې ته پوهېږې دا زنا حرامه ده که حرام بد کار دی ورته چې نه پوهېږم هېڅ ماته معلومات نشته چې دا صحیح بیا هغه باندې هم حد جاري نه کړي ځکه یو سړی چې نه پوهېږي نو د جهالت په صورت کې حد نه جاري کېږي حد نه جاري کېږي سزا ورکولی کېږي انتظامي لحاظ باندې خو حد نه جاري کېږي او بل د موږ او تاسو په دې شریعت کې هغه دی چې ښځه چې ته کله طلاق ورکړی شي نو 3 میاشتې د هغې عدت حسابېږي او چې خاوند دې مړ شي نو هغې عدت 4 میاشتې او هغه حسابېږي 10 ورځې نو که دغه مدت کې چې کله څوک بل چا سره نکاح وکړي په دې صورت کې هغه ته سزا ورکولی کېږي خو حد پرې نشته دی نو حضرت عمر صاحب داسې واقع چې کله ورته راوړلی شوله چې داسې یو ښځې هغه کړی دی د عدت په جریان کې نکاح کړی دی بل چا سره نو حضرت عمر هغوی ته سزا ورکړه تعزیراً خو حد خو نه جاري کېږي خو بیا سره جدا کړه چا سره چې نکاح کړی بیرته جدا کړه سره او هغه اولني خاوند دی چې کوم یو دی هغه ته طلاق اخیستی و هغه ته هم سزا ورکړه چې ته ظالمه د خدای له خوا د دې مسایلو باندې ځان پوه کړی وی چې دا د عدت په جریان کې نکاح نه کېږي دا خو لکه زنا غوندې حسابېږي نو په دې خاطر باندې درېیمه خبره په همدې سلسله کې هغه دا وشول چې یو ښځه خاوند دی و تیار خاوند و خاوند لرلو د خاوند په موجودیت کې دا خبره پټه کړې وه د بل چا سره هغه کړې وه نکاح کړې وه بل سړي سره نو حضرت عمر ته چې کله دا خبره ورسېده نو هغې ښځې ته د رجم جزا ورکړه ځکه چې دا خو محسنه ده محسنه مېړوښې ده د بل چا سره زنا کړې ده نو هغه سړی چې کوم یو دی هغې ته هغه وکړه هغه سړي ته هم سل دورې ورکړې ځکه خبر نه وته نه ځکه دا دوی دواړه چې نکاح کړی طبیعي خبره ده چې دوی خپل منځونو کې سره یو ځایوالی هم کوروالی هم سره کړی و نو هغه سړي ته 100 دورې ووهله ځکه هغه خبر نه و نو حد به جاري نه شو د ښځه باندې حد جاري کړه ځکه هغه خو باقاعده خاوند یې لرلو بل خاوند په پټه دی هغه نه په پټه بل ځای کې نکاح کړی وه نو په دې خاطر هغه ته اجازه ورکړه چې څوک خاوند لري کومه ښځه هغه بل چا سره هغه وکړي نکاح وکړي نو دې باندې دا عیناً داسې ده لکه زنا غوندې زنا حد چې دی ځکه دا خاوند والا ده رجم دی بل یو مسله ورته راغله چې یو صحابي باندې چا د زنا تور وتړلو د حضرت عمر په وخت کې چې کله تور به وتړ نو بس د زنا د حد جاري دپاره 4 ګواهان 4 شاهدان ضرور دي چې دا ګواهي ښه صراحتاً ګواهي ورکړي چې موږ په خپلو سترګو ولیده داسې حال پېښ شو نو که داسې ونه کړي نو هغه کېږي کله چې 4 ګواهان وغوښتل 4 کې 3 راغله ګواهي ورکړه 4 کس انکار وکړي چې نه ما نه دی لیدلی زه شاهدي نه ورکوم شاهدي ورکوم بیا حضرت عمر صاحب دغه 3 کسان
کسانو ته چې په شاهدي ورکړي هغې ته بیا د قذف حد چې دی 80 دورې دي، یعنی تور لګول، تهمت لګول په چا باندې. نو هغه 3 کسان چې وو هغې 80 دورې ووهل. ځکه څلورم انکار وکړي چې دا صحیح دا غلط خبره دا نه ده، مونږ بیخي نه دلته داسې ځانه دروغ وایو. نو بیا تهمت جزا هغه ته ورکړه. بیا حضرت عمر سي ویل چې الحمدلله الله عز وجل د شیطان هغه دوکه او هغه چې کوم یو دسیسه چې د صحابه کرامو مبارک وه هغه یې شنډه کړه او دا شی ختم کړه. بل یو ښځه او هغې غلام لرلو. ښځه هغې وخت کې غلام خلکو نارینه و وینځې لرلې، غلامان هم لرل، دا به یې ساتل ځان سره بازار کې بیا خستل. نو اوس خو بیخي ختم شوی دی. نو یو ښځه او هغې غلام ځان ته اخیستی و. نو بس د غلام سره کله زنا وشوه نه، نو کله چې دا راوستله نو ورته ویلې چې دا خو زما غلام دی او په قرآن شریف کې شته دی چې ما ملکت ایمانکم چې تاسو د چا ملکیت شي نو بس هغه تاسو ته جایز دی. نو حضرت عمر ورته وایي چې ظالم لورې دا خو د نارینه و دپاره دا دی چې کومه ښځه وینځه د دی او د ملکیت باندې هغه شي نو بیا دې سره بستري جایز دی، تا ته جایز نه دی. زنانه ته دا جایز نشته، زنانه بغیر د خاوند د هغه سره هغه نشي کېدلی، حلال نه دی. نو بیا وروسته د هغې نه سره جدا یې کړه. بیا یې 100 دورې هغه ووهله، یعنې جزا ورکړي چې کم از کم په دې مسئلو باندې خو باید ځان ته پوه کړي، داسې خو نه وي چې خو هغه د هغه په د حد ورباندې جاري ځکه نه کړي چې دا په دې مسئلې نه غلط تعبیر کړی او تعبیر غلط و. نو چې سړی غلط تعبیر وکړي هغه باندې بیا هغه نه وي. نو جزا یې هغه یې ورکړه تعزیري جزا او حد یې په هغه باندې نافظ نه کړي ځکه چې هغه په دې نه پوهېدل، هغه تعویل یې بل قسم کړی. ځکه آیات کې خو ما ملکت ایمانکم شته دی، هغه داسې فکر کړی چې دا معنی ښځو ته به هم دا جایز دی چې د خپل غلام سره هغه وکړي، مستري وکړي. نو دا ورته چې دا تاسو دپاره نه دی. نو په دې خاطر باندې د غلطۍ په جای ورکړله. یو څوک هغه ورته راغله، یو ښځه چې د ښځې وینځه لرله، دا ښځه د وینځه وه. نو که چېرته وینځه د ښځې بیا د دې ښځې خاوند ته جایز نه دی چې د دې وینځه سره بیا کوروالی وکړي. وجه دا ده چې دا د ښځې ده، د دې سړي نه ده. که د سړي بیا صحیح ده. نو د سړي د دې هغه سره دغه وینځه سره بستري یو ځایوالی وکړي. بس حضرت عمر ته دا شکایت ورسېدلو. چا شکایت ورسېدلو؟ بس هغه روغوښتو، سړی روغوښتو چې ولې داسې کار کړی دی. هغه ورته وایي چې دی ښځې ما ته راکړی دی، ما ته راکړې ده، نو په دې خاطر ما ته فیصله ډالۍ یا تحفه یا ما ته بخښلې وه، نو ځکه ما دا هغه وکړې. بیا حضرت عمر دغې ښځې ته بیا د هغې قذف 80 دورې ووهله چې ظالم لورې اول د ورته ډالۍ کړې ده، ورکړې ده، وربخښلې ده هغه ته چې بس دا ستا شوه. نو چې ده شوه نو تا پکې بیا څه کار چې په ده باندې تهمت تړی چې دا زما ده او ده داسې هغه کړی دی. نو بیا 80 دورې دا خو تهمت دی، زنا تهمت دی، ځکه چې په هغه صورت کې بیا زنا راځي چې دا کار وشي. نو ځکه بیا هغه ولګوله. او بل هغه دا چې یو مسله ورته راغله چې یو چا د بل چا سره جنګ شو، چې په دې جنګ شو نو په دې جنګ کې داسې ورته ویلې چې ما مور پلار زناکاران نه دي، داسې یو خبره وکړه. نو یعنې معنا دا شو چې هغه ته اشاره وکړه چې ستا مور پلار چې دا زناکاران دي. دا کنایتا دې ته ویل کېږي، کنایتا تهمت. نو حضرت عمر ته دا خبره ورسېده. کله ورسېده بس هغه ویل چې 80 دورې ووهئ. ځکه دا خو ښکاره خبره دا ده چې دا تهمت دی د هغه سړي باندې چې ما مور پلار زناکاران نه دي، نو ستا به زناکاران دي. خو دا معنا ورکوي دا تهمت دی. او کنایتا هم چې کله تهمت ولګولی شي نو هغې ته باید 80 دورې ورکړي. دا اوس وختونو کې دي، موږ او تاسو به د خلکو دا خبره بالکل عادي ګرځېدلې ده. بس هر ځای کې چې کېني پلانکې داسې کوي، پلانکې داسې کوي. که دا ثابت نه شي دا سړی ګوره دې سړي ته 80 دورې هم ورکولی کېږي او د ده شهادت به بیا تر عمره پورې نه قبلیږي. چې داسې چا چې تهمت ته وتړلو په چا د زنا تهمت، نو که ثابت نه شو کړی نو دی به 80 دورې هم ورکول کېږي او بیا به دی تر مرګه پورې د شهادت به نه قبلیږي. ځکه دا دروغجن ثابت شو، دا خو دروغ ویل باقاعده یو سړي پسې تهمت وتړلو. نو دې ته ویل کېږي حد قذف او په دې کې دغه 2 سزاګانې دي. همې هغه نه قبلیږي او بل دا دی چې د شهادت هم نه قبلیږي او 80 دورې به هم وکړل کېږي. دا خو عادي خبره نه ده. بله یوه مسله هم د حضرت عمر په باره کې راغلې ده چې دا هغه کې په سیرت کتابونو کې چې یو وخت کې د ده په زمانه کې یو یهودي سړی او بدکاره یهودي سړی او یو مسلمانې ښځې سره هغه وکړل، زنا وکړله. زنا یې وکړله. نو د یهودي سړي بیا په هغې خاطر باندې هغه
په چل او په هغه باندې په اصطلاح سره په دوکه باندې، نو د هغې سره دغه باندې بیا هغه دا اصل قصه داسې اوږده ده. هغه دا وه چې 2 کسانو مسلمانانو په خپل منځونو کې سره وروري وه. نو چې کله وروري وه، دا یو مسلمان جهاد ته لاړو، دا بل دلته پاتې شو. وروري وه، نسبي ورور نه و بلکې وروري وه. نو هغه ته ویلي وه چې زه ځم جهاد ته، نو ته دا زما د کور هغه په اصطلاح سره خیال ساته چې که تکلیف پېښېږي ورته. نو یو یهودي داسې شعرونه ویلې چې دا خلک ډېر کمکل خلک دي، دا خپله جهاد ته ځي او ښځې سره زه شپې تېروم. دې سړي ویلې دا چې وکړله، بس دا ورور چې کوم یو دغه خو د دیني ورور دی راغی، بس ایسته دا سړی مړ کړې او مړ یې راوخته په کوڅه کې وغورځولو. خلک یهودیان دا مسله بوتله هغه ته حضرت عمر داسې موږ سړی چا مړ کړی دی او دره کې د قاتل هم نه لګي. نو حضرت عمر مسجد کې ودرېدلو، خطبه یې ورکړه، بیا اعلان وکړ چې هر چا ته په دې باره کې معلومات دي ما ته دې خبر راکړي. نو همغه ځوان چې دا کار یې کړی هغه لاس پورته کړی چې زه معلومات لرم. دغسې خبره وه دغه سړی چې جهاد ته لاړ دی دا د ما ورور دی، دیني ورور مې او د ما ته د کور سمبالښت هغه کړی او دې خبیث دغسې کار کړی و، داسې شعرونه هغه ویلې. نو د هغې نه وروسته حضرت عمر اعلان وکړ چې د داسې خلکو چې کوم یو هغه یې په اصطلاح سره چې داسې کار کوي، نو د هغه وینه چې د حدر ده، نه دیت شته، هېڅ شی هم نشته، هېڅ سزا هم نشته او نه دیت شته، هېڅ شی هم نشته. بس دا چې څنګه یي هماسې به کار کوي. امام بیهقي رحمت الله مصنف عبدالرزاق دا مشهور هغه دی، مصنف عبدالرزاق د امام بخاري د امام مسلم استادانو کې راځي. نو هغوی وایي چې یو وخت یو چا یو مېلمانه راغله ورسره کور ته. مېلمانه چې راغله د سړي وینځه وه، نو وینځه ته یې ورته وویل چې ته لاړ شه بیرون څه لرګي مرګي راجم کړه چې کتغ بتغ کار پې وکړو. نو هغه نجلۍ چې کله وتله دې مېلمنو په دې منځ کې یو سړي درچې زیر زیر ورته وکتل، نو البته بس خوښه شوې ده. نو چې هغه ووتله دی هم غلی دی، هغه په څه بهانه باندې پسې روان شو او چې هغه وړاندې هغه ځنګل هغه ته لاړه چې لرګي راټول کړي، لرګي راوړي. نو بس هلته ورغله دې باندې لاس واچول. چې کله لاس واچولو ښځه ډېره هغه تکړه وه، هغې باقاعده بس ځان ته هغه کې لاس یې ټک وغلو، بس ځان ته یې نږدې را پرېنښو. بیا تیږه راواخیسته بلکل د زړه په دې سر باندې وویشتلو. دا سړی چې وویشتلو هملته ځای په ځای راوخوړ، ایسته ځای په ځای مړ شو. چې کله مړ شو بس دا نجلۍ راغله، لرګي یې راوړه یا را نه وړه، خو کور ته چې راغله خلکو ته کیسه وکړه چې داسې دې مېلمنو نه خو یو خنځیر دغسې قهر وکړ. هلته ما پسې راغی، ما ته لاس را واچوه، په لاس اچولو کې زه مجبوره شوم ځان نه مې دفاع کول، نو په تیږه مې چې وویشته سړی مړ شو. بس دا مقدمه هغه ته راغله، حضرت عمر فاروق ته راغله چې دغسې هغه شی شوی دی داسې کار. هغه ورته ویل چې بلکل د وینم ضایع شوه او دیت هېڅ شی هم نشته، ځکه ده خو تجاوز کړی دی. تجاوز په صورت کې چې ده تجاوز کړی، ښځې چې دفاع کړې دا غټه خوبي همدا شی، بس دا ختم شو، د نه دیت شته او نه قصاص شته، هېڅ شی هم نشته او دا توی لاړه، وینه توی لاړه. بل حضرت عبدالله بن عمر وایي چې په صنعا کې په یمن کې یو هلک 4 کسانو په شریکه باندې مړ کړ، یو هلک دوکه کې په چل کې 4 کسانو مړ کړ. نو حضرت عمر ته دا مقدمه راورسېده، بس هغه والي ته امر وکړ چې دا 4 کسان چې کوم یو دي دا ټول د یو سړي په مقابل کې تاسو قصاص کوئ. او بیا ورته ولیکل چې که چېرته د ټول صنعا خلک هم په دې قتل کې شریک وي، نو ما به ټول اعدام کړی او ټول به مې قصاص کړی ورسره، ځکه دا څوک چې شریکان دي په دې قتل کې ټول په یو قتل کې په ګناه کې او په هغه کې ټول شامل کېږي. بس ایسته هغه 4 کسانو چې کوم یو قتل هغه و، بس هغه فیصله ورکړه چې دا قتل کوي یو وژنه. بل حضرت عمر رضی الله عنه په خپل وخت کې دا حکم صادر کړ، فرمان چې چېرته جادوګر او جادوګره ښځه وي او جادو کوي د خلکو په منځ کې، بس دا ووژنئ. دا د حضرت عمر رضی الله عنه دا خپل هغه و چې کوم جادوګر خلک دی، جادوګر سړی باید ووژل شي، که ښځه او که نري هغې وژل جایز هغه دی. بل یو مسله حضرت عمر رضی الله عنه ته راغله چې یو پلار خپل زوی مړ کړی و. نو چې کله دا مسله ورته راغله، نو حضرت عمر د زوی د قتل مقابل کې دیت هغه کې لازم وګرځولو چې دیت به ورکوي. دیت که چېرته څوک یي، که هغه زوی چې وژلی، که هغه اولاد څوک لري هغه ته بیا ورکوي، او که بالفرض د میراث په قانون چې کوم یو هغه ته بیا ورکوي، او که نه بیا به هغه ته چې بیت المال ته به داخلېږي. خو د پلار باندې سزا دا شوه چې خپل زوی چا وژلو نو هغه به دیت په ترې اخیستل کېده. د حضرت عمر اجتهاد او فیصله وه. یو سړي بل مسله راغله، یو سړي ذمي هغه مسلمان لکه د موږ وطن کې چې هندوان
اوسېږي دې ته ذمي ویل کېږي چې هندوان یا نور خلک اوسېږي هغه ذمیان دي. نو ذمي یو ذمي چا ووژلو قتل کې یعنې غیر مسلم یې قتل کې په خپل وطن کې حضرت عمر فیصله وکړه چې بس دا مسلمان د ورسره قصاص شي. ځکه د ذمي او د قتل په مسله کې ذمي او مسلمان یو شان دی. که مسلمان مړ کې هم قصاص کېږي، که مسلمان ذمي مړ کې هم قصاص کېږي، که ذمي مسلمان مړ کې هم قصاص کېږي. یعنی درې واړه حقوق په دې مسله کې بالکل سره یو شان دي او دې کې به هغه فرق نه وي. بل یو مسله راغله غالبا د یمن په وخت کې ایران کې یو واقعه وشوله چې یو سړی مرتد شو. چې کله مرتد شو مسلمانان له سر ایسته وشول، ځکه مرتد سزا په شریعت کې هغه د قتل دی. خو دلته د حضرت عمر نظر دا و، بلکې موږ په نورو امامانو کې هم دا دی چې هغه ته باید مهلت ورکړی شي چې څه وخت تېر کړي، بیا د هغې نه وروسته توبه یې وایسته، هغه ده که توبه یې ونسته بیا واقع. نو هلته هغه خلکو رسار کې استعمال کړي. وروسته چې کله دا خبر حضرت عمر ته ورسېده نو خلکو نه پوښتنه وکړه چې تاسو دې سړي سره څه وکړه؟ بیا هغه ورته وویل چې بس مرتد شو ایسته وشول. نو هغه ولې قید کړی یم؟ نو ولې مې څو ورځې بندي کړی و، هغه ته مې اسلام وړاندې کړی وی او خبره باندې مې پوه کړی وی. نو هغوی ویل چې والله موږ په دې باندې پوه نه شو. نو بیا حضرت عمر صاحب ویل چې الله زه دې قتل نه بری یم او د قتل ما په اجازه باندې نه ده شوی. بس هغه وشو. نو بس زه خپله په دې خبره راضي نه یم، خوشحاله نه یم چې دا کار شوی باید دا کار نه وی شوی، دې ته باید مهلت ورکړی شوی او پوه شوی بیا به نو هغې نه وروسته کړو. بل خبره د حضرت عمر په وخت کې اجتهادي مسله چې راغله هغه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د شرابي دپاره سزا 40 دورې تقریبا هغه شوې، 40 دورې به وهل کېدو او چا به په څپړه په سوکو به دې شیانو سره ووهلو، 40 دورې نه زیاته نه وه. بیا د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې عیناً 40 دورې وه او د حضرت عمر په ابتدایي وخت کې هم داسې و. خو وروسته داسې شو چې په شام او په د ایران او په دې منطقو کې چې خلک نوي مسلمانان شو هغوی شراب بالکل داسې عادي څکل. حتی خالد بن ولید رضی حضرت عمر فاروق ته خبر راولېږلو چې د شام خلک چې کوم یو دي دا شراب بالکل لکه عادي غوندې څکي، دلته څوک هغه کېږي نه. نو بس حضرت عمر د حضرت علي او د نورو ټولو کسانو سره کېناستو، ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت خو 40 دورې دي. نو حضرت علي دلته یو استدلال وړاندې کړ، ځکه په دې مسایلو کې ډېر پوه و. نو هغه ورته ویل چې ګوره اصل خبره داسې ده چې دا څوک چې شراب وڅکي د شراب د څکلو نه بعد هغه بیا بدې ردې هر څه وایي. نو د بدو ردو او د تهمت د قذف حد چې کوم یو د 80 دورې دی او دلته هم کله چې سړی شراب وي کله په بل چا باندې تهمت هم تړي او بس ګډې وډې خبرې کوي. نو د دې 40 نه دا شی 80 ته وخېجوئ. نو بیا د حضرت عمر رضی الله عنه د صحابه کرام په مشوره باندې د 40 حد 80 ته وخېجولو. بیا وروسته د حضرت عثمان په وخت کې بیرته بیا کله چې څوک به ډېر هغه کم یو ځل یا دوه ځلې به یې څکلي وو ګیر به شو هغه ته به 40 هغه ورکول. څوک به چې دوامداره به شراب څکل نو هغه ته به 80 دورې بیا ورکولې. نو دا هم د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې دا فیصله وشوه. بله دا ده چې حضرت عمر په خپل وخت کې هغه کورونو کې چې هغې ځای کې به شراب جوړېدل یا هغه بازار کې به چې شراب خرڅېدل هغه بازار مکمل سوځول او په کوم کور کې به چې شراب جوړېدل کور یې د هر څه سره ورته سوځول. نو دا هم د هغه په وخت کې دا هغه و چې څوک هغه کوي شراب جوړي په کورونو کې او هغه دې کوي نو بس دته سزا دا ده چې کور باید وسوځلی شي. یو بله مسله هم د حضرت عمر صاحب په وخت کې راغله چې یو سړی و چې خپله لوري خخه کړې وه د جاهلیت په وخت کې. نو هغه خو بیرته زر راوایستله بیا پاتې شوله. بیا یو وخت کې راغله دې نه زنا وشوله. غالبا هغه چې کله زنا ته نه وشو دا جلۍ ډېره زیاته خفه وه. بس چاړې راواخیسته د خپل غاړه پرې غوڅه کړه چې ما نه خو بدي شوې غلطي شوې ده. خو خیر هغه ژوندۍ پاتې شو. چې کله ژوندۍ پاتې شوه نو بیا پیغله شوه. د پیغلتوب نه وروسته دوی غوښتل چې چاته یې ورکړي. نو دا سړی راغی حضرت عمر ته ورته وویل چې دغسې دا ټوله کیسه ورته وکړه داسې مالور و ما خخه کړې وه. بیا بیرته ژوندۍ راوایسته. هغه بیا غټه شوله. هغه بیا داسې بدکار عمل ته نه وشو. هغې ځان مړ کول هغه مونږ بچه کړله. بس اوس چا غوښتی څو خواستګاري ورته راغلې. نو زه وایم چې د خلکو ته ووایم چې دغسې یو کار شوی دی. نو حضرت عمر ورته ډېر زیات په غوسه شو چې ولې هغې چې توبه ایستلې او صادقانه توبه ایستلې ده نو تاسې ولې دا کوئ داسې غلطي کوئ خلکو ته وایي. هېڅ وخت به دا خبره هېڅ چاته هم نه کوي. همداسې پټه یې پرېږده او بالکل د حیادار او
یو د مسلمانې ښځې په حیث باندې د هغې واده تنظیم وکړه. نو مطلب دا داسې کار مه کوه چې په زور دا خبره خرابه شي. بل یو هغه راځي چې یو ښځه یو سړی د میراث په خاطر باندې خپلې ښځې ته طلاق ورکوي. ویلې چې یو سړی هغه ښځې لرلې ډېرې، نو چې کله د مرګ وخت را نږدې شو نو هغه یو چل وکړي، چل دا وکړي ټولو ښځو ته طلاق ورکړي. چې طلاق ورکړي او بس دا مال یې راوخت ټولې زامنو په منځ کې تقسیم کړي. حضرت عمر په دې خبره خبر شو. چې کله خبر شو بس سړی راوغوښت، ورته ویل چې لکه چې شیطان تا ته خبر درکړی ته مړ کېږې نو ښځو ته طلاق ورکړي او مالونه دې ټول د خپلو زامنو په منځ کې تقسیم کړي. داسې څوک کوي لاړ شه دستي بیرته به ښځو. نو دې تر اوسه لا طلاق مسله لا نه وه هغه کړې، خلکو ته هغه نه وه ورکړی ښځو ته بیخي چې رجوع وخت یې لا و. نو په دې خاطر ورته وویل چې الله لاړ شه زر رجوع ښځو ته وکړه او مال بیرته د خپلو زامنو نه واخله. چې کله ته مړ شې د میراث د قانون په حساب به دا توزیع کېږي. نو یو مسله موږ تاسو په فقه کې دا ده چې که چا د مرض الموت په وخت کې خپل ښځې ته طلاق ورکړي د میراث د محرومۍ په خاطر، دا طلاق نه حسابېږي، د هغې ښځې برخه او حق به د هغه کې شته دی. بله مسله د حضرت عمر په وخت کې هغه دا راغله چې یو ښځه راغله چې واده نه 6 میاشتې بعد اولاد وشو. یعنې څنګه چې واده وشو، واده نه بعد 6 میاشتې بعد یې ماشوم پیدا شو. نو خلکو ته شک پیدا شو دا خامخا زنا شوې ده، څنګه پیدا کېږي. دا کله چې دا خبره وشوله دلته په دې باندې حضرت عمر زنا هغه وکړه چې دا زنا شوې ده، ځکه 6 میاشتې خو ماشوم نه پیدا کېږي، پوره ماشوم و. نو ویل چې دې خامخا مخکې زنا شوې ده. په دې وخت کې د دې ښځې دغه د چا باندې چې دا تور و، نو هغې خورې راغله حضرت علي صاحب ته ورغله چې ورته ویل چې داسې خبره د ما خور واده شوې ده او 6 میاشتو نه بعد ماشوم شوی دی. اوس حضرت عمر په هغې باندې فیصله کړې دی د رجم. دا خو دغسې خبره ده. نو حد یې په جاري کړی. نو په هغې وخت کې دلته حضرت علي صاحب ورته ویل چې نه بالکل دا خو هغه شته دی، امکان شته. نو حضرت عمر ته ورغی، حضرت عمر ته ورته ویل چې دغسې خبره د ښځه باندې تاسو څنګه هغه کړې؟ هغه چې داسې خبره په 6 میاشتو کې هغه ورته ویل چې ګوره قرآن عظیم شان کې راځي سوره بقره کې چې ښځه چې کوم یو ده اولاد ته چې تیا ورکوي نو 2 کلونه حولین کاملین راغلي دي. بیا بل ځای کې راغلی دی چې دا د رضاعت او د هغه د حمل دوره چې دا 30 میاشتې 30 راغلی 30 میاشتې. نو چې 30 میاشتې شي نو دا 40 میاشتې خو بالکل ثابت شوې چې دا رضاعت دی. نو چې د 30 نه 40 لرې کې 2 کنته لرې کې نو څه بعد 4 پاتې شو. نو دا خو د قرآن عظیم شان نه دا ثابتېږي چې د حمل کم هغه چې دی دا 6 میاشتې. 6 میاشتو کې ماشوم پیدا کېږي، 7 کې 8 کې 9 کې تر 10 تر حتی یو بله مسله دلته حضرت هغه ته راغله حضرت عمر رضی الله ته چې یو سړی و 2 کاله د مسافر و، 2 کاله چې بعد راغی چې ګوري ښځه حامله ده. چې حامله ده شکایت وکړي چې ما ښځه حامله ده اوس دا 2 کاله نه څنګه ماشوم نه دی هغه شوی. حضرت عمر دا فیصله وکړه. حضرت علي صاحب ورته ویل چې نه دا شی نشته دلته کېدای شي. بیا وروسته ډېر وروسته ماشوم پیدا شو. چې کله ماشوم پیدا شو بالکل شکل و قواره د همده سره مشابه وه، په 2.5 کلنۍ کې پیدا شو. بیا سړي ویل چې صحیح ده. نو د هغې نه بعد بیا حضرت عمر رضی الله یو فیصله وکړه چې تر 4 کلونو پورې چې د چا د کومې ښځې خاوند ورکي لا درکوي او مفقود دی ته ویل کېږي، نو هغه د 4 کلونو دپاره وګوري د خاوند په خاطر. بیا چې 4 کلونه تېر شه بیا د عدت 4 میاشتې او 10 ورځې نور عدت تېر کړي د مرګ او د هغې نه وروسته بیا جایزه ده چې بیا نکاح وکړي. نو په همدې خاطر ځینې مملکتونو په قوانینو کې دا دی چې 4 کاله به ښځه خاوند ته ګوري، که چېرته هېڅ اثر پیدا نه شو بیا به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تېري بیا نکاح ورته جایزه ده چې وایي کېږي. بل یو مسله داسې هم راغله چې یو ځای کې یو چا ځمکه واخیستله او د ځمکې ته اوبه راتېرولې، نو خو په لاره کې د بل چا پټی و. سړي ته ورته ویل چې داسې وکړه د پټي کې ما ته لاره راکړه، زه به ستا پټي کې اوبه ویاله تېره کړم، ته هم د دې اوبو نه استفاده کوه، ته هم ته نه کوه زه هم ته نه کوم. سړي انکار وکړي چې په هېڅ صورت هم اجازه نه درکوم. هسې کله کله یو مسله کله پیدا شي سړي زړه نه غواړي، نو ورته ویلې چې بس نه یې درکوم اجازه. حضرت عمر ته دا خبره ورسېده. حضرت عمر ته چې خبره ورسېده نو هغه سړی راوغوښتل، ورته ویل چې ګوره دې سړي ته اجازه ورکړه کې خو د تا هم ګټه ده او د دې سړي هم ګټه، دواړو ګټه، دواړه به ته نه برخه بیت الله سره ګټه به ته نه اخلی. بس هغه ویلې چې نه یې کوم. اوس یو دم کلک شو چې ویلې نه یې کوم. نو حضرت عمر صاحب ورته چې ګوره دا خبره کې د زیان د ضرر په ځای د تاوان په ځای تا پکې ګټه ده چې دا څونه ویاله تا په هغه کې تېرېږي ستا ځمکه هم د دې نه استفاده کوي. هغه وایي چې نه کېږي، چې نه کېږي. سړي ته ورته چې تېری کوه اوس زه وګورم چې بیا دی څه کوي. بس ده په دا ځمکه کې سړي ویاله تېره کړه په هغه باندې یعنې په زور باندې. حضرت عمر ورته امر وکړ چې تېره کړه بالکل
ځکه دا خو یو حدیث اورېدلی و د ابو هريره نه د انس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي و فرمایلي چې چېرته یو دیوال شریک وي د امسایه او د دې سړي شریک وي نو دا دواړه شریکان حق لري چې په دې دیوال باندې هغه وکړي خپل لرګي یا لاړې هغه چې موږ ورته وایو هغه کیدي دې ته اجازه شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دې منع کوي نه نو چا په دیوال باندې چې د امسایه د سړي تیر یا شاتیر یا لرګی راتلو یا بیا سره ګاډر ماډر راتلو هغه دې به اجازه ورکړي منع کوي دي نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ثابت حضرت عمر د هغه حدیث په بنا باندې هغه ته هغه ویل چې بس دا دې تیر شي. نو داسې وخت هم راځي که یو ځمکه کې داسې حالات راشي چې هغه ضرورت دي نو بیا اجازه شته چې د هغه ځای کې لکه یو ځای کې لاره بل چاره نه وي نو بیا مجبور دی بل چا په ځمکه کې تیر شي خو چاره نشته لاره به ورکوي دا هم شته. بله خبره د 3 طلاقونو خبره وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې او د حضرت عمر د خلافت په اول وخت کې نو چا به چې 3 طلاق ورکړ دا یو حسابېدلو او دا امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث راخستی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابوبکر صدیق په زمانه کې د حضرت عمر فاروق په زمانه کې به اول وخت کې چې چا به 3 طلاق ښځې ته ورکړ نو یو حسابېدلو ځکه دا حرام دي دا دې ته ویل کېږي حرام طلاق یو مسنون طلاق دی یو غلط هغه دی چې کوم یو نو هغه خبره وه په دې درې کې چې حضرت عمر کله راغی د طلاق 3 طلاق نه خلکو ګپ جوړ کړي چې لوبې تر جوړ کړي یو 2-3 به ورکړه بس اب یو حسابېدلو چې څه نو بس دبم څه دی نه غره حضرت عمر یو دم فیصله وکړه چې پس دین هر چا 3 طلاق ښځې ته ورکړه بس هغه 3 طلاق حسابېږي طلاق باین دی بس ختم بس د نکاح ورسره کېږي او نه هغه ورسره کېږي بس بیخي خلاص شو. دا چې وکړه دلته ځینې خلکو ته هغه پیدا شو دا ولې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم داسې و د هغه په زمانه کې هم داسې و د په زمانه کې هم داسې یو خبره ولې خو دا اصلا یو سیاسي مسله وه چې دا خلک د طلاق نه لوبه جوړه نه کړي او دا خبره ده چې داسې یو شرعي حکم نه خلک لوبه جوړه کړي او د خلکو د ضرر او د تکلیف سبب ګرځي نو په دې خاطر باندې حضرت عمر دا فیصله وکړه چې 3 به څه دا به 3 حسابېږي کنې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر او دغه په وخت کې دغه شی حسابېدلو ځکه دا فیصله ده وکړله. بل خبره هغه د موقت نکاح چې موقت نکاح چې دا صیغه ورته ویل کېږي 2 ورځو 3 ورځو 4 ورځو لپاره په دې باره کې صحیح روایت دا دی امام مسلم رحمت الله علیه حدیث را نقل کړی دی بلکې بخاری کې هم دې ته اشاره شوې ده چې په د خیبر د غزا نه مخکې متعه یا صیغه یا نکاح موقت نه جایزه وه او به د هغه خیبر په غزا کې دا حرمت او دا روایت امام مسلم خپل د سیدنا علی کرم الله وجهه را نقل کړی دی هغه وایي چې د خیبر په غزا کې 2 شیان حرام حرمت نازل شو یو د اهلی خورو د اخر چې کولو کې دي د خورو حرمت نازل شو بل د متعه حرمت نازل شو بیا ورسته د هغه کې د حنین په غزا کې د 2 ورځې لپاره اجازه ورکړل شو دا روایت امام مسلم روایت دی چې یو 2 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حنین په غزا کې مسلمانانو ته اجازه ورکړه 15 ورځې غالبا روایت کې راځي چې 15 ورځې اجازه ورکړه او د هغه نه ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تر قیامت پورې نور متعه چې د حرام ده د حضرت علی خپل روایت دی چې امام مسلم رحمت الله علیه نقل کړی دی چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه وروسته وفرمایل د حنین د اوتاس د غزا نه وروسته چې تر قیامته پورې نور دا شی د حرام نو په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه چې ډېر کلک هغه و چې هر چا چې متعه وکړه متعه یعنی دا موقت نکاح وکړه نو زه هغه ته بیا د هغه سزا ورکوم د زنا حد پې جاري کوم که چېرته بې واده نو 100 درې به ورکړي که واده والی بیا به رجم به کېږي چې چا دا وکړي نو حضرت عمر هغه په دې باره کې سخت او شدید و چې هر چا صیغه او موقته نکاح وکړه نو هغه ته به د زنا حد په هغه باندې نافظ کېږي جداوالی خو به دستي راځي بلکې د زنا حد به پې نافظېږي که چېرته غیر واده والی نو دورې به او که چېرته واده والی نو بس رجم کېږي باندې په دې باره کې د هغه وجه دا و چې دا باقاعده د احادیثو نه امام مسلم په دې باره کې تقریبا ډېر احادیث را نقل کړي دي مختلفو صحابه کرامو نه نو هغه د هغې په بنا باندې په دې باره کې د سختي کوله چې دا خو باقاعده حرمت دې نازل شوی او د حضرت علی سره روایت امام مسلم مدرتوی چې را کړی دی چې د خیبر په غزا کې دا حرامه شوه بیا وروسته په حنین غزا کې یو څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړ او د هغې نه وروسته بیا وفرمیل چې تر قیامته پورې
بس دا به نور هغه حراموي. نو هغې په بنا باندې حضرت عمر فاروق دا خبره ډېره جدي کلکه ونیوله، ځکه د حکومت بیا مسؤلیت هم دا دی چې بس د شیانو کې بیا ډېر. اوس راځو دې ته چې د هغه په اصطلاح سره د حضرت عمر ځینې فقهي اجتهادات په فقهي مسایلو کې ځینې اجتهادات یې کړي دي. هغه یو اجتهاد دا دی چې د حضرت عمر فقهي اجتهادات دا دویمه مسله شو. هغه خو مخکې هغه سزاګانو په دې باره کې چې حضرت عمر په د قضایي مسایلو کې کوم اجتهادات کړي، دا اوس راځو دې ته چې فقهي مسایلو کې ځینې اجتهادات یې کړي دي. اول خبره د اجتهاد دا دی چې کوم څاروي چې غوښه حلاله یي پاک یي نو د هغې پوستکی چې کله پاک شي صفا شي جایز دی، د هغې نه استفاده مونځ کول ورباندې جایز دي. خو کوم ځناور چې غوښه حرامه یي او حرمت د هغې پوستکی پاک شي او صفا شي، دباغت او رنګ او هغه چې ورکړی شي د هغې نه وروسته هم هغه دا جایز نه ګڼل چې په دې باندې دا جایز نه دی بلکې مکروه دی. نو چې کوم یو یي بس هغه دی، نو هغه یو هغه دا و چې اجتهاد دی چې دا د بعضې خلک دا د ګیدړ او د هغه په پوستکي باندې هغه کړی، هغه باندې جانماز جوړي تر مونځ خلک پکې دا حضرت عمر سره مکروه ګڼلی چې دا مکروه دی، په دې باندې مه کوئ ځکه د هغه غوښه ناجایزه ده، غوښه نجسه ده. او د خنزیر په هغه خو په هېڅ صورت هم نه کېږي، بس هغه ختم دی. نو دا دغه فقهي اجتهاد یو دا چې د کوم حیواناتو په غوښه چې حلاله ده د هغوی پوستکی چې کله رنګ شي نو جایز دی په هر صورت باندې، او چې کوم غوښه ناجایزه ده نو د هغه د پوستکي نه د رنګ ویلو سره سره هغه استعمالول ناجایز دي. او بلکې کوم شیان چې هغه د هغې کراهت سره دی. د خنزیر په هغه کې اوچت هغه قانون هم دا دی چې په هغې کې په هېڅ صورت نه پاکېږي، که رنګ ورکوي که غیر ورکوي، هغه خنزیر چې دی نجس دی. درېیمه خبره د حضرت عمر اجتهادي مسله دا وه چې موږ او تاسو دا خلک هم کله کله داسې هغه کوي چې په مسواک چې دی دا یو غټ تقریبا سنت مؤکد کې راځي تقریبا، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې تاکید کړی، ترغیب یې کړی، تشویق کړی تاسو مسواک عند کل صلات، یعنې د هر مانځه په وخت کې یا د هر اوداسه په وخت کې تاسو مسواک کوئ. نو ځینې خلک داسې فکر کوي چې روژه کې خو مسواک پکار نه وي ځکه سړی روژه وي. خو د حضرت عمر رضی الله عنه هغه دا و فقهي اجتهاد دا و چې د ماسپښین نه بعد چې کوم یو د مکروه نه دی دا خلک چې وایي بلکې مستحب دی، د ماسپښین مانځه نه بعد د زوال نه بعد هم مستحب دی. او دې کې څه قانون کې څه تغییر نه راځي چې روژه دی نو بس هغه سړي ته مکروه دی او چې روژه نه وي هغه ته مکروه نه دی. دا خبره ویل صحیح نه ده. نو د اصلي هغه دا و چې دا بلکې مستحب دی او ښه کار دی چې د ماسپښین نه بعد هم سړی استعمال کړي. بل د هغه دپاره په جرابو باندې مسح کول چې جراب دي، یو خو موزي دي بل جرابې دي. نو حضرت عمر نظر دا و چې په جرابو باندې د مقیم دپاره یو شوه روز او د مسافر دپاره 3 ورځې مسح جایزه ده، مباح ده. که کوي نه کوي دا مباحي خبره ده، هغه نه ده چې که نه کوي نه دي کوي خبره نشته. نو دا په جرابو باندې مسح په بخاري شریف کې د حدیث راغلی، جراب لفظ راغلی دی، نو د جایز ګڼل ده، مباح ګڼل صحیح ده، څه مسله پکې نشته دی. او بل دا دی چې حضرت عمر بل اجتهاد دا و چې دا چې کله د مسح مدت د کوم ځای نه به حسابېږي. بل پر دې کې نظریات دوه دي، یو دا دی چې کله سړی بیا اودسه شو دې وخت نه حسابېږي، بل دا وی چې نه کله اودس وکړي بیا پښو کې حسابېږي. د حضرت عمر خپل هغه دا و چې کله سړی بیا اودسه شو نو هماغه د بیا اودسۍ نه بس دا مدت حسابېږي، دغه ځای کې بیا اودس همدې نه شروع تر بل دې وخته چې راغی وسبیل سړی بیا اودسه شو نو بس همدای سهار نه تر بل سهاره پورې یا ماسپښین بیا اودس شو، ماسپښین نه تر بل ماسپښین پورې دغه د مقیم دپاره د مسافر دپاره به 3 شپې ورځې د خپل هغه دا و. او بل د جمعې د ورځې باره کې د فقهي نظر دا و چې څنګه زوال وشو د ماسپښین د جمعې د ورځې ماسپښین څنګه زوال وشو، زوال نه مجرد نور د جمعې مونځ بیا جایز دی، بیا څه پکې نشته. زوال نه متصل وروسته د نظر دا و چې څنګه زوال وشو د هغې نه وروسته جمعې مونځ شروع کېدل جایز دی، بس جوړ کېږي. بل د حضرت عمر رضی الله عنه نظر دا و چې که سړی خپل علی تناسلي لاس پې ولګي دا اودس مات دی. په دې پکې 2 نظریات دي. یو نظر دا دی چې نه ماتېږي ځکه دا د نور بدن د نور اعضاو په شان باندې دی، نو اودس نه دی. حضرت عمر خپل اجتهاد دا و چې که چا خپل علی تناسلي په لاس ولګول برانې دې سړي اودس مات شو. نو دې کې لږ احتیاطي هغه لږ پکاري سړي ته باید دا خیال وي چې کله داسې ونه شي د حضرت عمر خبره که د اجتهاد هغه شي د بیا سړي اودس ماتېږي، په دې خاطر احتیاط پکې پکاري.
نو د بل اجتهاد فقهي دی د تکبیرات تشریق چې موږ ورته وایو چې هغه د اختر په ورځو کې شروع کیږي. په دې کې درې څلور نظریات شته. نو یو نظر دا دی چې دا د عرفې د سحر نه شروع کیږي د اختر اول ورځ تر مازیګر مانځه پورې. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک او ځینو صحابه مسلک هم دا دی. حضرت علی کرم الله وجهه نظر او د حضرت عمر فاروق نظر دا و چې دا د هغه نه شروع کیږي د عرفې د سحر نه شروع کیږي او د ایام تشریق اخر ورځ چې کوم یو دا تر مازیګر مانځه پورې تقریبا 22 تکبیرات راځي. دا به سړی ادا کوي. نو دا د حضرت عمر فاروق خپل نظر دا دی د عرفې نه شروع کیږي او د ایام تشریق اخر ورځ د مازیګر مانځه پورې به دای. او بل دا و چې حضرت عمر وایي چې دایم اجتهاد دی چې د ماشوم او د لیونی یو سړی لیونی دی او یو سړی ماشوم دی او دا مالداري نو د مال نه د زکات واخیستلی شي. دا د حضرت عمر خپل هغه چې زکات او د بیبي عائشې هو حدیث دا نقل شو. امام مسلم غالبا نقل کړی دی وایي چې تاسو د یتیمانو مال که تاسو سره هغه په تجارت او کاروبار باندې واچوئ داسې نه چې دا مال ټول زکات خوري. نو د هغې نظر هم دا دی چې د ماشوم د مال هغه نه زکات اخیستل کېږي لیوني نه. وجه دا دی چې دا مال چې دی او دا زکات چې دا په مال باندې دی چې په مال باندې دی نو بس مال نه باید ورکړل شي. خو نور فقها او مجتهدین به وایي چې نه د زکات د هغه لپاره څو شیان شرط دي. عاقل توب شرط دی، بالغ توب شرط دی، اسلام شرط دی. پکې یو سړی چې لیونی نو هغه عقل نه دی نو هغه څنګه زکات ورکړي. نو هغه شیانو کې لږ هغه شته د دواړه نظریات شته. یو وایي چې په لیوني او په ماشوم نه کېږي. بل نظر دا دی د بیا ویشنو او د حضرت عمر فاروق چې نه زکات په مال باندې دی سړی چې هر څوک بس زکات پې کېږي. نو دا مسله شته. بله خبره دی هغه د حضرت عمر هغه دا و چې یو سړی چې چا سره بیه کوي خرید و فروخت نو تر څو پورې چې په مجلس کې حاضري نو دا دواړه د بیې د فسخه کېدو د ختمېدو واک لري په دې مجلس کې. یا مجلس نه ججک شو بیا بس دا دې ته ویل کېږي خیار فسخه. دا بیا نشته، بیا د اختیار نشته. خو په مجلس کې چې ناشي د دواړو سره اختیار شته دی. او بل د حیوان په بیې سلم باندې په اصطلاح سره په هغه باندې په قرض باندې اخیستل هغه د جایز نه ګڼل وي چې دا جایز نه دی. دې نه مشکلات پیدا کېږي. او بل خبره دا وه د حضرت عمر یو اجتهاد چې که بل فرض یو څوک چا نه ګرو شی واخلي، ګرو دا معنی چې هغه سره امانت کېدي نو که چېرته وخت تیر شو د ګرو یو کال نیم کال 4 سنې ورسره کړی او د سړي بیا هغه ورنکړه سړی د اجازه لري چې دا شی خرڅ کړي خپلې پیسې ته نه واخلي. خو دا حضرت عمر دا جایز نه ګڼله چې دا صحیح نه دی. دا غلطه خبره ده چې هر وخت پیدا شي کېدای شي پیدا نشي نو بیا دی هغه ضرورونه. بل دا چې که چېرته یو سړی مفلس یو سړی دا موږ او تاسو په دې حکومت کې دا شته ځینې خلک مفلسۍ هغه وکړي سند واخلي. زه مفلس یم هیڅ شی موږ سره نشته دی بس بیا خلک نه قرض نه غواړي اصولا بیا خبر انداسي یو سړی مفلس شو. حضرت عمر دا نظر و چې که بل پر هغه سړی چې مفلس ځان مفلس کړی دی او د ده سره یو شی پیدا شي یو شی ورسره منقول یا غیر منقول نو دا شی به ترې اخیستل کېږي خلکو ته به ورکولی کېږي. دا د نظر سره دی چې مفلسۍ قوالی په اصطلاح سره سند یې اخیستی دی. خو که شی ورسره منده شو نو بیا دا د حق نه دی، دا د قرضدارانو حق دی. ځکه ده خو د مفلسۍ هغه کړی و قوالی کړی و نو بس به سند یې پیدا کړی دا به هغه کېږي ورباندې باید ترېنه واخیستلی شي. بل د حضرت عمر فقهي اجتهاد دا و چې یتیم چې کوم د قرآن عظیم شان کې راځي چې تاسو چې د چا مال د تاسو سره امانت ایښی نو هغه ته حتی رشد یعنی چې دی په خبره پوه شي تر هغې وخت دا مال درته مه ورکوئ ځکه هغه بیچاره نه پوهېږي ټول ضایع کېږي ته نه. چې کله څنګه بالغ شو مجرد د رشد ته ورسېدو نو بیا ورکوئ. دلته دا د رشد لفظ چې کوم یو دی په دې کې اصلا د فقهاو د هغه اختلاف دی چې دا رشد څه ته ویل کېږي. د حضرت عمر ذاتي نظر دا دی ګوره دلته چې رشد اصل ویل کېږي هوښیارتیا ته چې دا سړی هوښیار شي. د هوښیارتیا دپاره هغه دلیل نیولی دی چې واده وکړي او د واده نه وروسته د ماشوم پیدا شي. نو که چا سره د چا کوم یتیم مالي تر څو چې ماشوم یې نه پیدا شوی
او ښځه واده یې نه کړی تر هغه ده ته مال نه سپارل کېږي ځکه هغه لوفر غوندې شی ټول ضایع کېږي ته نه چې واده وکړي او ماشوم یې پیدا شي بیا سړي مازغه سم شي که بیا د اولادو د ښځې خاوند شي بیا خو دا یو پیسه ورته بیا ډېر اهمیت لري د هغې نه مخکې سړی همداسې بادۍ څه پته لګېږي چې نه مې اولاد شته نه مې هغه شته نو څه ضرور چاته یې ساتم دا یو مسله یې ورسره نو دلته د حضرت عمر صاحب اجتهاد دا دی چې تر څو پورې چې واده نه کړی او د واده نه بعد ماشوم نه پیدا شوی تر هغه سړي ته مال مه سپاري ځکه ته نه خرابېږي هغه څه پته لګېږي ورته نو دا د اجتهاد دی د ځینو نظر دا دی چې قرآن شریف کې راغلی رشد ویل کېږي بلوغ ته بس ورې کوي نو دا رشد نه دا هغه را پیدا شوی دی چې دا رشد کوم هغه ته ویل کېږي حالت ته ویل کېږي او بل چې چا به کوم څاروی یا حیوان چې سترګې به یې پیړنده کړه یوه سترګه چې پیړنده کړه سترګې به هغه پکې ضایع شوې نو بیا به یې د دیت هغه به یې ورکول څلورمه برخه یعنی هغه دیت چې دی کوم حیوان معمولا چې چا حیوان دی چا ځناور هغه کې خو تاوان ترې نه اخلي نو تاوان کې به دا وي چې که سترګې دې ړندې شوې سترګې ړندې کړې او د بینایي لاړله نو د نه به څلورمه برخه دیت به دا تاوان به دې سړي نه اخیستلی کېږي بله خبره دا ده چې کوم یو چې منقوله جایداد غیر تقسیم شوی داسې هغه شی چې منقول غیر تقسیم شوی یو شی نقل کېدو والی په دې کې شبهې جواز لرلو د حق شبهه هغه ته نه ورکوله هغه ته بخی همسایه ته چې همسایه د دې حق نه لري چې بس تا سره کور هغه دی بس د تراشي ته ماشه به د کور ته نشي خرڅولی دا شی نشته دی نو دا د فقهاو نظر په دې کې لږ هغه لري چې همسایه حق اول دی او د نور نه دی د شبهې په لحاظ باندې وایي چې نه دا شی نشته چې کوم شی هغه د همسایه حق دا مهم نه دی بلکې صرف هغه شی چې منقولي غیر تقسیم شوی په هغې کې به هغه شته دی او بل هر قسم هغه کې ونو کې د مساقات جایز و مساقات یو خاص معامله ده چې د اوبو په حساب باندې هغه کېږي چې دا ښه دی چې ابوبکر صدیق او د حضرت عمر هغه دا و چې یو څوک مزدور نسی او د مزدور نو موږ او تاسو مزدور سره معمولا اجرت تعینوو چې 10 روپۍ یا 20 روپۍ نو د دوی عقیده دا و چې کېدای شي یو سړی په لباس باندې سړی ورته وایي 2 جوړې یا 3 جوړې جامې درکوي یو سړی پر ځان هغه د خیاط دی یا پر ځان د کپړو کار کوي یا د خرخ کار کوي هغه کېدای شي یو سړی مزدور ونیسي په جامو باندې دا هم جایز دی یعنې داسې نه ده چې هماغه شی چې ورته ویل چې 2 یا 3 جوړې جامې به درکوم تا ته او سړی ورسره بس مزدور په دې باندې جایز دی دې کې څه مسله نشته دی او بل هبه چې کوم یو دی په هغه وخت کې جایز شمیرل کېږي چې کله سړی په دې باندې قبض یعنی د لاس ته ورغله دا هبه هغه شی چې څوک چاته ډالۍ کوي یا ورکوي چې بس دا مې تحفه او ډالۍ او ګفټ درکړې تا ته نو دا هغه وخت کې دوی وایي چې دا صحیح ده چې کله سړی قبض کې وایخلي نو دا د شو چې ورکړي نه تر هغه پورې ضرور سړی وایي چې تا ته مې ډالۍ درکړه او شی نه یې منځ کې نو دا نه کېږي بلکې هغه وخت ورکول لازم شو چې کله سړی قبضه پې وکړي د هغې نه وروسته بیا د هم بله مسله د حضرت عمر دا و چې په هغه کې یو شی غورځېدلی شی ورک شوی مفقود دی ته معمولا ورکل کېږي یو ځای کې وغورځېږي هلوخته نو چې که چېرته یو شی ورک شو یا وغورځو چا پیدا کړی ورک شوی شی نو هغه اصول دا دی چې 1 کال پورې به د دې تشهیر کوي 1 کال پورې ساتي بیا او خلکو ته بیا هغه کوي چې داسې ما شی پیدا کړی دی که چای دا دې شی دی وایي په اصطلاح سره نشانی مزه بیا ورکمه نو نشانی بعد خو د حرم په باره کې یو مسله شته چې په حرم کې چې کوم یو دی هلته به دا خبره نشته هلته به چې چا د حرم شی واخیستلو تر عمره پورې بیا درته جایز نه ده چې دا بیا هغه کوي ورسره به امانت به دا به صرف د سره امانت یې او ساتي به چې هر وخت سړی به د خپله د استعمال اجازت په هېڅ صورت هم نشته د حرم په داخل کې چې کوم شی وغورځېدلو په هغې ځای کې ځکه د حرم خپل اصول دي نو هلته به څوک حق نه لري اول خدا دی چې هغه به بیرته خپل نه راجګي خو چا راجګ کې غلطي ترې نه وشوه راجګ یې کړی نو بیا به تر عمره پورې ساتي امانت به یې د سري که نه هلته د اخیستلو اجازت صرف خپل مالک ته او انتظامي خلک چې کوم دي هغه اخلي هلته امانت ځایونه دي په هغې کې ساتي چې کله خاوند پیدا شو او بیا ویشي بل خبره دا حضرت عمر دا نظر هم و چې که چا یو شی پیدا کې ورک شي او څوک صاحب نه نو دا 1 کال خو دی به اعلانوي چې دا شی پیدا کړی نو که ده پکې څه تصرف غوندې وکړي جایز دی ویلی
خو چې کله سړی پیدا شي بیا شی ورکوي ټول. یو سړي پر ځای یو شی پیدا کړ 1000 روپۍ 10 روپۍ 1000 روپۍ چې پیدا کړ ځان سره، نو دی به یو کال پورې دا سړي د صاحب وظیفه ده. خو که د یو کال کې د په منځ کې څه پکې لاندې باندې او کې خیر دی پروا نشته، دا جایز دی. خو چې کله مالک پیدا شي بیا مکمل شی به سړي ته بیا ورکوي. یعنی په منځ کې که څه د تصرف پکې کوي استفاده ته نه کوي، نو حضرت عمر صاحب دا جایز ګڼلی، ځکه دا خو ساتي یو کال چې هسې ماشي هغه سړي ته ورکوي، نو چې ورکوي نو بیا څه مسله پکې نشته، دا جایز شول. بل خبره دا نظر یې که چېرته یو شی چا پیدا کې او د یو کال په تیر شو، د یو کال نه بعد به څه کېږي، یعنی دلته خو درې څلور خبرې یادې شوې. یو خبره دا چې مال چا پیدا کې تر یو کال به د دې اعلان کوي، دا یو مسله شوه، تر یو کال پورې به دا نه کوي. دویمه مسله پکې دا وه که چا یو شی پیدا کړي نو تر یو کال پورې خو بیا د اعلان کوي او ساتي بیا امانت دی د سره. خو د یو کال په منځ کې که چی کې دې کې تصرف وکړي نو خیر دی، خو که یو کال منځ کې سړی د کال پورې سړی راغی نو شی به ورکړي پوره. او بل خبره دا ده چې که دا یو کال تیر شو بیا به څه کېږي. اوس یو سړي شی پیدا کړي او تر یو کال پورې اعلان هم وکړي چې داسې شی ما پیدا کړی کوي چای، نو که بل پر د یو کال نه بعد دا وخت هم تیر شو تشریف بیا به څه کېږي. بیا د حضرت عمر خپل ذاتي نظر دا دی، اجتهاد دا دی چې بس دې نه استفاده کولی شي، نور دا دی د شی شو بس د همده شو. که فقیر او که خان که ملک یې هر شی چې زموږ د ځینو فقهاو نظر دا دی چې فقیر استفاده ته نه کولی شي، مالدار سړی به استفاده نه شي ته نه کولی، هغه صدقه کوي ورته. دا دوه نظریات دي. د حضرت عمر خپل نظر دا دی چې که خان که ملک کار چا پیدا کړي، که سرمایدار او که غریب چې پیدا کړي، یو کال پورې بیا ساتي امانت دی ورسره او اعلان به هم کوي خلکو ته. که یو کال نه سړی پیدا نه شو بس بیا د همده شو، د خوړلی شي څه ملکیت نشته. بل خبره دا ده چې لږ هغه مسلې ته ما لږ اشاره وکړه چې حرم کې یو درې شیان موږ لرو. یو حرم دی، د حرم حدود دی. ګوره حرم شریف چې کوم یو دی د مکی حرم دا 550 کیلومتره ریا چې کوم یو د په ځینې کې 8 کیلومتره 10 کیلومتره 22 کیلومتره 14 کیلومتره هغه منطقې سره فرق لري. دغه حدود چې کوم یو دی دغه ساحه چې د 550 کیلومتر مربع راځي، 550 کیلومتر مربع راځي، دا ټوله ځمکه دا حرم دی، دې ته ویل کېږي حرم. بیا موږ تاسو خلک حرم صرف د مسجد حرم ته، هغه مسجد الحرام دی او بیت الله شریف دی. حرم خپل لوی دی، 550 کیلومتر مربع ده. ځینې ځای کې وه لکه تنیم کې وه، ده په هغه طرف چې کوم یو د 14 ده، پر ځینې ځای کې 22 ده، نو ټوله چې راجم کې ضرب کې په هغه په حساب باندې 550 کیلومتر مربع مساحت راځي، دا حرم دی. دې حرم نه بیرون ځمکه چې کوم د حرم د پولې نه اخوا ده تر میقات پورې. بیا هلته خیال مې چې کله سړی حج ته ځي میقات ته چې ورسېږي هلته غسل کوي، احرام تړي، نو بیا د هغه نه بیا ځي، دې ته ویل کېږي میقات. لکه مدینې منورې چې حاجیان راځي ذوالحلیفه ورته ویل کېږي، اوس دیار علي په نامه یادېږي. دلته چې راورسېږي نو هلته سړی احرام تړي، د هغې نه چې تېر شو بیا په دم او دا شیان لازمیږي، ځکه احرام یو د عمرې او د حج د هغه د ارکانو نه دی. نو چې دلته دې ته اوس هغه ځمکه چې د حرم ده هغه حرم شو، د حرم نه بیرون تر میقات پورې دې ته ویل کېږي حل. حل په ح حلوایي باندې ده، حل دا حل دی. نو دا حرم بیا حل بیا بیرون عامه ځمکه چې کوم یو د میقات اخواته، لکه اوس مدینه منوره چې دا د حل نه بیرون ده او د هغې نه حل شروع تر حرم تر تنیمه پر، بیا تنیم داخل ته څنګه نه وته بیا حرم حدود شروع. بیا حرم کې خاص اصول دي. د حضرت عمر خپل اجتهاد دا و چې کوم شی چې ورک شي د حرم او د حل یو قانون دی، یو حکم دی. هغه دا دی چې په ټول عمر کې د دې شي نه څوک استفاده نشي کولی، او تر عمره به دا اعلان کوي چې ما دا شی پیدا کړی او د سره به امانت پروت وي. سړی که پیدا شي که پیدا نشي دا به دلته پروت دی، استعمالولی نشي. دا د حضرت عمر صاحب دا مسله وه. نو ځکه د حرم او د حل قانون هغه یو ګڼلو. ځینې فقها چې دغه وایي چې نه د حرم داسې خبره ده، حل کې دا مسله دونه نشته دی. او بل نظر دا و چې که چاته چې ورک شوی شی پیدا شي نو د امین دی په دې کې امانت په ساتي، یعنی هغه امانت دی د سره هغه خپل وخت پورې به کوي. بل وصیت چې چا وکړي وصیت، نو حضرت عمر د دې قائل و چې که بیا تغییر پکې راوړي، تبدیل پکې راوړي، د سړي خپل اختیار دی. چاته وصیت کړی چې ما د مرګ نه وروسته د سړي ته دونه شی ورکړي، نو دا اختیار لري چې بیا پکې تبدیل راولي، کموي، زیاتوي، ختموي، دې کې څه نشته دی خبره. چې که چېرته بل فرض وویل چې زه د میراث نه ورکوم یا لږ ورکوم یا ډېر ورکوم، تغیر ځکه خپل همده هغه کړی دی. بل په وراثت کې
بهونونکو بیوټونکي ساته. نو دوی چې د حضرت عمر اجتهاد دا و چې یو خو خویندې دي، یو لورګانې. نو لورګانې او خویندې دا دواړه د عصبه ګڼلې چې که چا لورګانې او سړی مړ شو، لورګانې هم لري او خویندې هم لري، نو دا خویندې او دا لورګانې دواړه عصبه حسابېږي. نو بیا د ده ته میراث ورکړی شي. دی کې د قایل و چې دا یو څه خو اوس لکه یو سړی مړ شو، د هغه لورګانې دي، نو دا لورګانې چې کوم یو د خورګانې هم لري، نو او نارینه اولاد نه لري. دا بېله مسله ده. ګور نارینه اولاد ولري بیا د بل چا حق پکې نشته. یو سړی دی مړ شو، نارینه اولاد نشته، هغه دي څه بله ورته وایي لورګانې شته او خویندې هم شته، نو دل او ورونه یا کاکاګان دا خلک هم شته. نو هغه چې میراث دی د لورګانو کې هغه به ورکولی کېږي. دا باقي چې کوم یو پاتې شو دی که د خورګانې او دا خلک هم په عصبو کې راځي پکې. بل نیاګانې، نیا یو سړي نیا ده، نیا د مور د خوا نه د پلار د خوا نه. په دې دواړو کې د دوی نظر دا و د ابوبکر صدیق او حضرت عمر چې هغې ته 9مه برخه ده. د حضرت عمر د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې داسې هغه راغله، نیا راغله د پلار د طرف نه چې کومه نیا وه، نو میراث غوښتنه یې وکړه. نو حضرت ابوبکر صدیق ورته وویل چې ما ته خو دا معلومات نشته. ځینو صحابه ونه نږدې پوښتنه وکړه، چا ورته ونه، بیا ورته وویل چې ته داسې وکړه ته لاړ شه کور ته، زه به په دې باره کې تحقیق وکړم. بیا وروسته چې کله تحقیق وکړه، نو یو صحابي ورته وویل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله لیدلی دی چې داسې یو ښځه ورته راغله، نیا وه، او هغې نیا ته 8مه برخه ورکړه. نو بیا هغه ښځه حضرت ابوبکر صدیق راوغوښته، هغې ته 8مه برخه ورکړه. بیا د حضرت عمر په وخت کې بیا بله ښځه پیدا شوه، هغه د مور د خوا نه نیا وه، نو هغه چې راغله هغه ته هم بیا د 8مه برخه په اصطلاح سره ورته راغله چې دا یو هغه دی، دې کې څه خبره نشته ده. که دا د میراث مسایل دي دا دونه نه دي، ضرور نه دي. اوس راځو د هغه د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې د هغه اولیات عمري دې ته ویل کېږي. اولیات عمري دا معنی چې حضرت عمر من حیث خلیفه راشد څه داسې کارونه کړي چې هغه د صرف د خلیفه راشد د شان سره بل څوک دا هغه نشي کولی. دې کې نو خلیفه ځکه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بسنتي وسنت خلفاء الراشدین المهدیین. د خلیفه راشد په حیث باندې څه داسې کارونه کړي به د خپل هغې دې ته ویل کېږي اولیات عمري یا د حضرت عمر کارنامې خاص شیان یې کړي دي. چې هغې کې اوله خبره دا ده چې اولیات فاروقي کې چې د بیت المال لپاره د یو قانون جوړ کړي. مخکې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې به چې څه بیت المال ته راغله، نو دا به ټول تقسیمول به د خلکو باندې به تقسیم کړه. حضرت عمر چې راغی دا شی هغه کې بس دې ته یو قانون جوړ کړه، تنظام جوړ کړه چې دا بیت المال کې به دا ټول شیان ساتل کېږي. بیا د دې دپاره هغه جوړ کړه چې دې ته تنخواګانې کال په کال به ورکړي. لکه موږ هم تاسو مخکې ویلې چې امهات المؤمنین ته 12,000 او بدر صحابو ته 15,000 او د هغې نه لاندې چې دا څونه د هر چا سابقه او هغه بیا کتل، هماسې به چاته 2,000 او چاته 3,000 اسامه رضی الله عنه ته 3,000 بیا حضرت عبدالله بن عمر ته 2,000 ورکولې. داسې نور ټول ته 1,000 او 500 داسې تنخواګانې به کلنۍ حضرت عمر رضی الله عنه دا تعیین کړې. دا دغه حساب باندې وې. نو دې ته نوی قانون باقاعده جوړ کړه. دا د اولیات عمري په نامه یا د حضرت عمر د قانون په نامه سره یادېږي. دویمه خبره حضرت عمر رضی الله عنه دا کړې وه چې دې نه مخکې به سنه نه وه. دا سنه هېڅ معلومه نه وه. ما درته وایي چې پښتنو کې د کله پیدا شوی داسې یو شی و. نو حضرت عمر چې کله راغی، نو اول خو په دې خبره باندې بحث دا د هجري سنه چې کوم یو رسمي شوه، نو په 14 کال د هجرت باندې رسمي شوه. هجري سنه خو د مسلمانانو په منځ کې دا د دوی د حساب لپاره دا تعیین کړې وه. خو دا په 14 کال باندې داسې یو مسله پېښه شوه، یو مکتوب صادر شوی و. د مکتوب کې هېڅ تاریخ نه و. دا اوس پروس کال شوی، سه کال شوی، بل کال شوی، معلومات نه و. د هغې نه وروسته دوی سره کېناسته چې سره کېناسته د دې دپاره یو سنه بیا اتفاق په دې وشو چې د هجري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت دا سنه وشمارلی شي. بیا په 14 کال باندې رسمي فرمان صادر شو چې دې نه بعد به هر مکتوب او هر شی چې ځي نو د هجري سنې په حساب به ځي. چې لکه موږ او تاسو لیکو پلانکې ورځ هغه تاریخ لیکو درېیمې میاشتې د پلانکي کال داسې یو شی بیا شروع شو. نو دا هجري سنه د حساب دپاره رسما اعلانول او هغه کول رسمي کول دا د هجرت په 14 کال د حضرت عمر صاحب کار و چې دا کار وکړي. بل د امیرالمؤمنین لقب ځان ته اختیارول. مخکې د امیرالمؤمنین لقب مسلمانانو امیر بیا بللو، خلیفه بیا بللو، جانشین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بللو. خو حضرت ابوبکر صدیق په خلیفه رسول الله ځان ته ویلې، زه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه. حضرت عمر چې کله شو خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو شی شو. هغې نه وروسته مسلمانانو ځینې ورته ویل چې ته خو ته امیر یې، موږ مؤمنانو امیر د امیرالمؤمنین لقب خپل حضرت عمر فاروق په
په خپل زمانه کې خوښ کې ویل چې پس دې نه به خلیفه ته د وخت خلیفه ته به خلک امیر المؤمنین ځکه دا د مسلمانانو امیر دی. بل خبره دا ده چې مخکې درسو کې تیر شو موږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ابوبکر صدیق په زمانه کې حضرت عمر صاحب په اولي وخت کې بس پوج داسې و چې بس کله به ضرورت شو خلک به راغله جهاد ته به لاړل غنیمت به ونیول بېرته به راغله خپل کورونو کې به خو د حضرت عمر په وخت کې بیا دې ته باقاعده دفترونه جوړ شو خپل نظام جوړ شو ورته دغه ځینې خلکو ته مخکې درس کې تیر شو چې هغې ته تنخواګانې د بیت المال نه تعین شوې دې ته به باقاعده تنخوا ورکول کېږي ځکه هغې دایمي پوج و چې هغوی ته دغه بل د مالي چارو دپاره یو ځان ته دفتر حضرت عمر جوړ کړی چې څومره مالي مسایل و لکه موږ تاسو وزارت مالیه لرو دا شی ده جوړ کړی چې د مالي چارو دپاره ځان ته یو دفتري یو وزارت یا یو دفتري او د مجاهدینو دپاره معاشونه ټاکل. مخکې درس کې تیر شو چې حضرت عمر فاروق په خپل وخت کې دا فیصله بیا وکړه چې داسې کسان چې هغه جهاد کې مصروف وي هغوی ته باقاعده د معاش ورکړی شي هغه دایمي پوځ یې همدا بیا کاري د نور کار به نه لري. او بل دا دی چې د مملکت او د ځمکې او د ټولو شیانو دپاره اندازه کول دې دپاره یو دفتر خاص جوړ کړی چې په هغې کې به د ټول مملکت د اسلامي امپراتورۍ ونه هغې دپاره د یو دفتر موجود دی چې هغې وخت کې د ټولې ځمکې ټول حسابونه دي دلته موجود دي څومره ځمکه دا چېرته ده او د چا ده او څنګه ده دا ټول شیان باید په یو دفتر کې خامخا ښیي. او بل حضرت عمر په خپل وخت کې د نفوسو هغه معلوم کړی ټول چې اسلامي هېواد کې څومره نفوس دي هغه نفوسو راجستر جوړ کړی موږ ثبت احوال ثبت ورته چې ورته وایي داسې اداره ده چې په هغې ځای کې د هر چا د تذکره او دا شی چې اخیستل کېږي هلته ثبت دي نو تر څو چې هغه ځای کې ثبت نه وي سړی اسناد نشي اخیستلی بلکې دا ټول پروسیجر به تعقیبوي بیا به د تذکره ورکولی کېږي چې معلوم شي. نو حضرت عمر په خپل وختونو کې امر وکړ چې په مختلفو د هېواد په مختلفو سیمو کې چې هلته اوبه وي د هغې نه د نهرونه وکنلی شي د ځمکو د خړوبولو د سمسورولو لپاره. نو د حضرت عمر په وخت کې باقاعده د کانالونو سیستم منظوري وشوه او بودیجه به هم د بیت المال نه ورکوله. هغه ولایتي بیت المال یا مرکزي بیت المال هر ولایت کې بیت المال موجود و په مرکز کې مو نو د مصارف به د دې نهرونو معمولا د بیت المال نه ورکول کېده چې دا ځمکه بیا آباده شي او هغه شي. او بل نوي ښارونه جوړېدل دا د حضرت عمر هغه چې کوفه نوی ښار جوړ شو بصره جوړه شوه قاهره جوړه شوه په جزیره کې داسې نوي هغه جوړ شو. او بل دا دی چې ولایتونه دا ټول اسلامي هېواد په مختلفو ولایتونو باندې ویشلو لکه مدینه منوره مکه معظمه طایف شولو بصره شوه کوفه شوه شام منطقې شوې فلسطین شو مصر شو او دغسې د یمن د علاقې شوې دا ټولې په ولایتونو وویشلې او د هر ولایت دپاره بیا خپل چارواکي والي به وه هلته به د پولیسو مشر و هلته به د بیت المال مشر و هلته به منشي و کاتب ناست و دا ټول شیان بیا انتظامي امور بیا هغه کول. او بل دا دی چې داخلي او خارجي هغه ته سوداګرو ته تجارانو ته اجازت ورکړه شو یو معین ټکس ورته تعین شو د حضرت عمر په زمانه کې چې هغه کسان چې داخلي خلک دي مسلمانان دي هغوی خو زکات ورکوي همدې نه هغه کېږي خو چې کوم یو خارجي خلک راځي د هغوی دپاره باقاعده د ټکس یو نظام جوړ کړي چې هغوی د دلته ټکس ورکوي ځکه دا یو هغه مسله. او بل د دې نه مخکې د حضرت عمر نه مخکې چې کوم یو بندي به شو نو بندي به کله کور کې او کله بل ځای کې ساتلو نو دې دپاره بیا د حضرت عمر په وخت کې باقاعده هغه جوړ شو زندانونه محبس چې موږ تاسو ورته محبسونه او زندانونه جوړ شو هلته به صادر کېدل. او بل حضرت عمر فاروق رضی الله په خپل وخت کې هغه جوړ کړه دا پوسته چې وړي خطونه چې موږ تاسو ورته وایي شان مکتوب هر څه هغه بیا پوستې ته ورکړو موږ تاسو دا پوستخانه اوس دا ټلیفون نه بلاویل وروته د برېښنا خلک خلاص کړه ضرورت یې نشته خو شاید ولیکه ټلیفون او موبایل کې واچو ورځ هلته بیا رسېدلی نو هغې وخت کې دا مهمه مسله وه موږ دا اوس دا شیان چې راوتلي راو د دې نه مخکې به خلکو خطونه لیکل پوستخانې ته به ورغلې هغه بیا راجستر کې بیا پیسې درنه واخیست بیا به نو تلو سړي ته هغې سړي نه بیا چې احواله تلو چې ډېره زمانه به وتل اوس نږدې د دقیقې او د ثانیې خبره دا هم حضرت عمر هغې وخت کې جوړه کړه چې دا خطونه او مکتوبونه دا شیان چې وړي د لپاره یو دفتر خاص جوړ کړی د پوستې په نامه باندې. او بل په لارو کې د مسافرو د هغې وخت خو موټر یو هغه نه و نو لکه دا اوس هم شته چې دا کوم سړکونه چې د هغې ځای کې باقاعده هوټلونه وي په هغې ځای کې د تیلو اچولو کمپ وي هلته مسجد هم هلته دا ټول شیان مستري هغه والا دا ټول پنچرمین دا ټول پکې ځکه چې دا یو ضرورت دي. دا حضرت عمر په خپل
اول وخت دا کار وکړي چې څومره اسلامي امپراتورۍ کې چې څومره منطقې ښارونه دا لارې چې کومې لارې برابر کړي او د لارو په سرونو کې ځای په ځای باندې سرایونه جوړ کړه چې کوم ځای کې که څوک پاتې کېږي یو کاروان راځي هېڅ ځای نه وي نو کم از کم هلته یو چاردیواري او هغه هلته یو څوک وي چې د ډوډۍ او د دې شیانو انتظام وکړی شي نو بس دا یې سرایونه یې باقاعده په هر ځای کې جوړ کړه چې د خلکو دپاره بیا سهولت دي او بل دا دی چې هغه کسان چې ذمیان دي ذمي خو موږ مخکې درس کې لږ خبره کړې وه چې جزیه بیا ورکوله هغې خلکو اسلامي ملک کې به چې اوس دلته ذمیان ویل کېږي نو که کوم خلک به داسې وو چې هغه به غریب و او غریبو به جزیه نه شوه ورکولی توان به یې دې نه لرلو نو هغوی ته بیا جزیه هم معاف او د جزیې نه معافېدو نه علاوه هغوی ته باقاعده د اسلامي هغه نه بیت المال نه تنخواه هم ورکول کېده یعنې یوازې صرف مسلمانانو ته نه بلکې هغه خلک چې هغوی غریب و فقیر به و او د کار واسه به یې نه لرله که هر څوک به هغه دپاره بیا د بیت المال نه هغه ورکول کله بله خبره تراویح لمونځ و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د ابوبکر صدیق په زمانه کې او د حضرت عمر په ابتدایي زمانه کې به خلکو په مسجد کې یو ځای کې ولاړ و درې څلور کسان او چا به 10 کول او چا به 20 کول چا به 30 کول بل ځای کې ولاړ داسې په یو مسجد کې به تقریبا د بخاري حدیث دی چې څو کسان ولاړ او جدا جدا جمع به کول رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول عمر کې صرف 3 ورځې 3 شپې جمع کړي د تراویح بینه د کړي د ته قیام الليل ویل کی موږ ته تراویح وایو دا قیام الليل نو قیام الليل صرف 3 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې به نور پرې خو بیا ونه کې بیا اندشي پاتې شو بس مختلف ځینو کې به خلک منځونه کول که چا په جمع چا اندشي انفرادي چا په کور کې او چا په جماعت کې حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې عین خبر حضرت عمر چې اول وخت هم دسو اخر د فکر وکړي چې ښه خبره ده چې دا خلک په یو امام باندې راجمع کو حضرت عمر حکم وکړي چې ابی بن کعب رضی الله عنه د امامي او د خلکو ته 10 رکعات تراویح ورکړي په 10 رکعاتو او په جمع باندې دغه و چې دا د پست دي نه د ټول خلک په جماعت ته راځي په جماعت کې د 10 رکعات کې اوسط او وساغه دي کې په دې کې مصنف ابن عبدالرزاق نامه باندې دا حدیث څلور روایت په هغې کې مصنف عبدالرزاق کې دا څلور روایتونه راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم 10 رکعات شوي دي داسې نه ده چې نه ده شوي ځینې خلک په دې کې کلک دي چې نه 8 رکعات او دا دي هغه هم صحیح د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي خو مصنف عبدالرزاق کې څلور حدیث ما خپله لیدلي وه څلور اړه پکې مختلفو راویانو نه دا راغلي دي چې هغه شوي دي 10 رکعات هم شوي دي نو څه دلیل موجود د شلو دپاره نو حضرت عمر دا فیصله وکړه چې پس دې نه به ابی بن کعب د مسجد امامي مسجد نبوي او 10 رکعات به کې بیا دې نه وروسته هم داسې حرمینو کې هم 10 رکعات لمونځ کوي دي هغه سره نو دا د هغه و چې دا خلک په یو هغه باندې او بل د اس په باره کې په موږ تاسو په حدیثو کې او هغه کې هغه نشته چې ډېره زکات واخیستلی شي که وانه اخیستلی شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د ابوبکر صدیق په زمانه کې د حضرت عمر په اوله زمانه کې په اسونو باندې زکات نه و خو دلته یو مسله داسې پیدا شوه چې ځینې خلکو د اسونو د خرڅلاو د تجارت شروع کړه نو بیا حضرت عمر فیصله وکړه چې بس چې څوک د اسونو تجارت کوي دا لکه تجارتي مال غوندې دې نه د زکات واخیستلی شي نو بیا په هغې باندې زکات د تجارتي مال پیسه لکه وخانو 15 وخان څوک لري هغه نصاب دی او پر ځن غویان ولري دغسې دلته دې دپاره نصاب نه و دلته صرف دا به تجارتي مال حسابېدلو بیا به دې نه زکات اخیستل کېدو بل د جنازې تکبیرات حدیث کې مختلف روایتونه راغلي و اتم راغلي شپږم راغلي دي څلورم راغلي نو حضرت عمر په دې باندې هغه وکړه چې پس دې نه چې څوک جنازه کوي نو تکبیرات دي څلور وایي اوس په حرمینو کې په ټولو ځایونو کې تقریبا د څلور تکبیرات دا د حضرت عمر اولیات عمري چې ورته وایي یو هغه هم دا دی او بل په زکات کې دا زکات چې کوم دی دې ته ویل کېږي مصارف ثمانیه یعنی اتو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة القلوب فی سبیل الله دا ته ډلې چې کوم یو دی په دې کې یو مؤلفة القلوب دی هغه کسان چې د هغوی زړه اخیستل ضروري یعنې داسې یو سړی چې هغه نوی مسلمان شي هغه سره د زکات د مد نه پیسې کېدای شي کومک ورسره وکړي ځکه چې زړه یې مایل شي یو داسې سړی دی چې هغه د اسلام مخالف دی د اسلام مخالف دی نو کېدای شي دې سړي ته یو څه پیسې ورکړی شي چې هغه مخالفت نه تیر شي اسلامي خلکو سره ښه هغه پیدا شي او طبیعي خبره دا کار کوي دې ته وایي چې مؤلفة القلوب لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شوه نو د حنین په غنایمو نه څه ډېره زیاته برخه ابو سفیان او د نبي صفوان بن امیة چې اسلام یې نه وراوړی په دې وخت کې هغه ته هم برخه پکې ډېره ورکړه له خلکو اعتراض هم وکړي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کار وکړي داسې خلکو ته یې ورکړه چې تر هغه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې اصل مطلب دا دی چې دوی ما هغه مطلب دی چې دا د خلکو زړه مایل شي اسلام ته تاسو خاصې مسلمان که لږ یې که ډېر بس ګزاره پرې کوئ خو د خلکو تمایل ضرور ځکه دا سرداران دا خلک دا
لالچي خلک دي، دا حریص خلک دي. نو که دوی ته یو څه ورکړی شي بس بیا د اسلام صفت هم کوي، د اسلام بیا خوښېږي. نو دې په خاطر مې دا خبره کړې ده. او بل یې دا وکړله چې حضرت عمر د مجاهدینو دپاره د سفر د جهاد دا مسایل 4 میاشتې تعین کړي چې یو مجاهد چې جهاد ته ځي نو 4 میاشتې پورې لاړ شي، بیا دې راځي کور ته، څه وخت دی بیا دې ځي. نو د 4 میاشتو نه بعد یعنې رخصتي 4 میاشتې مسافري شوه، د 4 میاشتو نه بعد به سړی راځي. که چا ځان سره خپله ښځه او کډه او ماشومان بیولي هغه ته هغه خو بیا نشته، خو چې څوک کور یې یو ځای کوي او د جهاد او سفر ته ځي نو 4 میاشتو نه زیات به نه تېروي. ځکه دا اصل وجه دا وه، دا یو واقعه داسې وشوه چې حضرت عمر به د شپې ګرځېدو. هغه انشاءالله نورو درسونو کې بیا به دا واقعات راشي. نو یو ځای ته لاړو چې یو نجلۍ ناسته ده، واده یې کړی دی، خاوند د جهاد ته لاړ دی. نو داسې خطرناک شعرونه یې ویلې، د خفګان شعرونه او د زړه د هغه یې شعرونه ویلې چې کاشکې اوس د ما خپل محبوب زما سره وی. نو حضرت عمر راغی، د خپلې لور نه یې پوښتنه وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي نه ام المؤمنین حضرت حفصه نه، ورته ویلې چې لورې شرمېږه مه، یو پوښتنه درنه کوم، ما ته بیا جواب راکړه. د یو ښځې د خاوند نه غیر څومره وخت صبر کېږي، یعنې دا بې صبري نه شي هغه کېدی. هغه ورته ویلې چې داسې لاس ورته وښودل چې ویلې چې داسې ورته وکړه، بیا ویلې چې 4 یعنې 3 میاشتې 4 میاشتې پورې ښځه خیر ده، بې خاونده هېڅ خاص خبره نشته. د هغې نه وروسته بیا خفه کېږي. نو بیا حضرت عمر رسمي فرمان صادر کړ چې پس د دې نه ټول والیان هغه ته وویل چې کوم مجاهدین چې کور واده والا لري نو 4 میاشتو نه بعد هغوی ته بیا رخصت ورکوئ چې راشي، وخت تېر کړي بیا بېرته کور ته لاړ شي. نو دې ته ویل کېږي اولیات عمري. حضرت عمر په خپل خلافت په وخت کې دا کارنامې او داسې هغه کړی، دې ته ویل کېږي اولیات عمري. نو دا 3 موضوعات موږ دلته وڅېړل. یو د ځینو سزاګانو، ځینې قضایي مسایل په باره کې د حضرت عمر اجتهادات چې کوم یو و چې هغه موږ عقیده تقریبا ډېر شیان، او د هغې نه وروسته په فقه مسایلو کې فقهي اجتهادات د حضرت عمر هم ولوستل. بیا وروسته هم د اولیات عمري کارنامې د حضرت عمر چې هغه انتظامي عمر تقریبا 20 برابرېدل دا هم ولوستل. دا درس اندونه بس دی انشاءالله. د حضرت عمر د خلافت په باره کې څه نور د حکومت شکل او هغې باره کې انشاءالله بل درس کې به. او آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.